په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له مشر ریچارډ ټریچارډ سره د کرنې، اوبو لګولو او مالداري مرستیال وزیر کتنه. د یونیسف سازمان د ختیځې حوزې مشر، د بیل ګیټس بنسټ استازي او اړوند مسؤلینو سره د عامه روغتیا وزیر لیدنه. او دا چې په تېره ورځ په غزه کې د صهیونیست رژیم د حملو په نتیجه کې 50 تنه شهیدان شول. د مهربان الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د لړم میاشتې 29مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت د کرنې او اوبو لګولو مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له مسؤل ریچارډ ټرانچارډ سره کتلې. د کرنې وزارت وایي ښاغلي عثماني په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د بیړنیو پروژو سربیره باید دغه سازمان افغانستان کې پراختیایي پروژې پلي کړي. ورته مهال ریچارډ ټرانچارډ ویلي چې د دې سازمان اساسي موخه د افغانستان له بزګرانو سره مرسته کول دي او زیاته یې کړه چې پلان لري راتلونکي کال په افغانستان کې 42 سلنه پراختیایي پروژې تطبیق کړي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي، د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې حوزې عمومي مشر حنان حسن البلخي، د یونیسف سازمان د ختیځې حوزې مشر، د بیل ګیټس بنسټ استازي او اړوند مسؤلینو سره کتلې دي. یاده کتنه کې د افغانستان د روغتیایي خدمتونو پر پراختیا، د پولیو واکسین، د ساري ناروغیو کنټرول او نړیوالو مرستو جلب په اړه خبرې شوې دي. نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي وضعیت د ارزونې راپور شریک کړی او د مرستې د جلب او بشپړې همکاري ډاډ هم ورکړی دی. په یو بل خبر کې د هرات ولایت څخه هرات کې لسګونه ځوانان له فریلانسینګ پروګرام څخه فارغ شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاري محمد یونس راشد په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د ځوانانو د استعدادونو په وده ټینګار کړی او ویلي دي چې د فریلانسینګ پروګرامونو تطبیق په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره کړې ده. ورته مهال د هرات مرستیال والی مولوي حیات الله مهاجر فرایي د فارغانو د هڅو ستاینه کړې او د آنلاین سوداګري او فریلانسینګ په برخه کې د لا زیاتو پانګونو اړتیا څرګنده کړې ده. د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې د ننګرهار د کرنې ریاست د تورخم قرنطین کارکوونکو له پاکستانه وارد شوي 19 تنه خوسا یا خرابه هوږه بیرته دغه هیواد ته ګرځولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري هیواد ته د بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوي په موخه هیواد ته پر واردېدونکو توکو څار زیات شوی دی. د G20 مشرانو د برازیل په سرمشریزه کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره غزه او لبنان کې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. د نړۍ لویو اقتصادي هیوادونو دغو مشرانو د امریکا له لوري د دایمي اوربند او د بندیانو آزادولو له وړاندې سوي طرحې د ملاتړ سربیره لبنان کې د داسې اوربند غوښتنه کړې چې د اسرائیلو او لبنان په اوږدو کې د آبي کرښې خلک خپلو کورونو ته په خوندي ډول ستانه سي. او په پایلني خبر کې د الجزیرې د روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پرون سهار راهیسې غزه کې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له امله لږ تر لږه 50 تنه شهیدان شوي دي. دغو بریدونو کې تر ټولو مرګونی برید کمال اودوان روغتون ترڅنګ پر یوه استوګنیز کور شوی چې شاوخوا 17 تنه د دې کورنۍ پکې شهیدان شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیلې خپرونې په ځانګړي ډول مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.